امرالله صالح ولې د شهر نو پارک سینما ړنګه کړه؟ هلته څه کول غواړي؟ خو چا اولې مخنیوی کوه او ژړلې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح څو ورځې وړاندې امر وکړ چې د افغانستان لومړنۍ سینما چې شاوخوا 80 کاله وړاندې جوړه شوې وه ونړول شي. امرالله صالح ویلي و چې دا سینما د مخدره موادو د معتادانو پر مرکز بدله شوې وه، ځکه باید ونړول شي او پر ځای به یو کلتوري مرکز جوړیږي. صالح ویلي و چې اوسنۍ ودانۍ د بیا رغونې وړ نه وه، نو دغه ودانۍ ړنګیږي او پر ځای نوې ودانۍ جوړوي او دغه ځای ته به ټول افغانان په ډېر افتخار سره ورځي. خو د امرالله صالح دغه امر ګڼ غبرګونونه راوپارول. ځینو خلکو وویل چې له دې سینما سره عاطفي اړیکې لري او پخواني وختونه چې افغانستان آرام او سوکاله و ورپه یادوي. دوی ویلي دا تاریخي او فرهنګي مرکز ده او باید ونه نړول شي. دغه راز د افغان فلم مشرې سحرا کریمي ویلي و چې دغه ودانۍ د دوی ته وسپارل شي. خو نن پولیس او د کابل ښاروالۍ راغلل او د دغه ودانۍ په نړولو پیل وکړ چې پر مهال صحرا کریمي تحسین کړی و او د ړنګولو اجازه یې نه ورکوله، چې وروسته پولیسو په زوره له ودانۍ راوباسله چې بیا یې په چیغو چیغو ژړل او پر امرالله صالح او د کابل په ښاروالۍ لعنتونه ویل. ځینې خلکو بیا د امرالله صالح له پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه سینما واقعا د معتادینو په مرکز بدله شوې وه او دا چې دا ودانۍ د دوی په وینا د بیا ترمیم او د عصري کولو وړ نه وه، ړنګه او پر ځای د یو فرهنګي مرکز جوړ شي تر څو کابلیان په افتخار سره ورشي او لیدنه ترې وکړي. په هر حال البته د دغې سینما باره کې به لنډ ووایم که دغه سینما مو نه وي لیدلې او یا مو په اړه څه نه وي اورېدلي، که د کونډې زوی ډرامه مو کتلې وي، دا همغه سینما ده چې شاد ګل ورغلی و. په هر حال تاسو د امرالله صالح د دغه پرېکړې په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.